سلام ملګرو، نن راځي چې د ملا د درد د لاملونو په اړه وغږیږو. نو راځي چې لومړی پوه شو چې هپ له څه څخه جوړ شوی دی. په نورمال ډول زموږ هپ له دوه برخو څخه جوړ شوی دی. یو یې د بال برخه ده او بل یې د ساکټ برخه ده. د بال برخه د فیمورل سار په نوم پیژندل کیږي او د ساکټ برخه د ایسیټابولم په نوم پیژندل کیږي. په لنډه توګه موږ کولی شو ووایو چې د کولمو بند په اصل کې د پښې هډوکي یا د ران هډوکي چې د فیمر په نوم پیژندل کیږي او زموږ د حوصلې ترمنځ اړیکه ده. نو دا بند په خپله یو ډیر قوي بند دی، ډیر مضبوط بند دی او دا د همدومره قوي عضلو، رباطونو او تندونونو لخوا احاطه شوی دی. آس راځي چې د کولمو د درد تر ټولو عامو عاملونو په اړه وغږیږو. نو کله چې موږ د هډوکو یا بندونو پورې اړوندو لاملونو خبره کوو، نو لومړی یې د هپ بند اوسټیو آرترایټس یا آرترایټس دی. په دې کې د هپ باند کارټیلیج طبقه د خرابېدو پیل کوي. نو دا په عام ډول د شپېتو کلونو څخه پورته عمر لرونکو مشرانو کې لیدل کیږي. دویم چې په ځوانۍ کې ډېر عام دی د رګونو نیکروسس دی چې پکې د فیمورال سر برخې ته د وینې رسولو کموالی راځي او د سر انقباض شتون لري چې د بندونو د مثلونو د بندیدو لامل کیږي. د کلمو د درد دریم تر ټولو عام لامل د التهابي مفصلونو ناروغي ده، لکه روماتوید ارترایټس یا انکیلوزینګ سپونډلایټس. په ندرت سره انتنانات کولی شي د کولمو بند هم ویجاړ کړي. دا کېدای شي په طبیعت کې نری رنځ وي یا غیر نری رنځ وي، یا کله نه کله کې د کولمو د بې ځای کېدو تاریخ وي، نو دا هم کولی شي د کولمو درد لامل شي. نور لاملنې هم کېدای شي، لکه که د فرعي هډوکي په غاړه کې مات شوی وي، کوم چې په عام ډول په زړو خلکو کې بند وي. دا معمولاً د ټپي کېدو یا صدمې له امله پېښیږي. په ورزشکارانو یا د اوستیوپوروسس ناروغانو کې حتی د فیمورل غاړې د فشار ماتېدل هم واقع کېدای شي. دا هم د درد لامل کېدای شي. ځینې وختونه هډوکي نورمال وي، مګر د کولمو د بند شوارې نرم نسج کې ستونزه شتون لري، لکه د پروکنټراکټیک بورسایټس کې کوم چې د مایع ډک لڅړې په سر دی چې کولی شي سوزش وکړي او درد رامنځته کړي. همدارنګه که چیرې د ټینډینایټس یا د عضلاتو فشار لکه ګلوټیس میډیس یا ګوټیس میکسیمس موچ وي، نو دا هم کولی شي د کولمو د بند شاوخوا درد رامنځته کړي. ځینې وختونو د کولمو درد د کمر د ستوني د ستونزې له امله هم کېدای شي چې دې ته رادیکولر درد ویل کېږي. نو عموماً د کولمو د بند درد د ګیډې یا د ران د داخلي برخې له درده پیلېږي. دا په ښه ډول د کولمو د بند د ناروغي لکه ارتریت یا ایواسکیولر نیکروسس ته اشاره کوي. که درد د کولمو د هډوکي په بارني برخه کې وي چې دا د ټروکانټریک بورسایټس سیمه ده، نو دا معنا لري چې دا د ټروکانټریک بورسای التهاب له امله ده. دا عموماً د ران د بهرني برخې په لور وي چې دې ته لیټرل برخه ویل کیږي. که درد د تګ یا ولاړېدو پر مهال وي، نو دا عموماً د لومړني ارترایټ نښې ده چې سختي وي او تاسو ته د بوټانو یا جرابو اغوستل ستونزمن وي، نو دا د پرمختللي ارترایټس نښه ده. ځینې وختونه په باند کې د بندېدو یو ټک ټک احساس وي. دا احتمالاً د کومې آزادې ټوټې یا لیبرل اوشکې له امله وي. نو عموماً که تاسو د کولمو د بند درد لرئ، ډاکټر به مو له تاسو نه د ایکس ری یا ام آر آی غوښتنه وکړي. ایکس ری کولی شي ډېر ښه داسې شیانو وښي لکه ای وی ان، ماتېدل، بدشکلي یا ارتریټ د وروستي پړاو په حالت کې. که ستاسو ایکس ری عادي راوځي، نو بیا کېدای شي د ام آر آی اړتیا وي تر څو د ابتدایي ایواسکولر نیکروسس یا لیبرل اوښکو او کله ناکله د کارټیلیج له منځه کلل هم معلوم شي. عموماً د وینې معاینې یوازې هغه وخت اړتیا لري چې موږ د روماتوئید ارتریټس یا انکیلوزینګ سپونډلایټس شک ولرو. ځینې وختونه موږ الټراساوند ته ورځو یا الټراساوند یا د الټراساوند په لاړه شونه انجکشن هم کوو. که چیرې د کلمو په بند کې پیپ یا انتان وي، نو موږ دا پیپ د الټراساوند په مرض سبب اسو. د نورو بندونو یا کومې بلې ناروغۍ په څیر لومړی درمانه تل غیر جراحي وي. موږ د ناروغ د درد وژونکو یا التهاب ضد درملو یا د عضلاتو آرامونکو سره پیل کوو. موږ د ناروغ څخه غوښتنه کوو چې د عضلاتو د پیاوړتیا لپاره فزیوتراپي ته لاړ شي، او همدارنګه موږ د ژوند طرز بدلونو لکه د وزن کمول یا په پښو کې کښېنستل یا د ګرځېدو پر وخت ښه بوټان اغوستل غوښتنه کوو. که هیڅ شی مرسته نه کړي، نو یوازې جراحي ته اړتیا ده. که د هپ بند پرمختللی ارتریټ وي، نو موږ د هپ بند د بدلون جراحي کوو چې پکې د هپ بند د ګولۍ او ساکټ برخه بدله کوو
ترڅو د هپ بند حرکتونه بیا نرم او آسان شي. ځینې وختونه کې هډوکي لکه د فیمر غاړه ماته شي نو موږ د هیمی ارتروپلاسټي یا HUF په څیر جراحي کوو چې پکې یوازې د مات شوي هډوکي یوه برخه بدله کو. نو په ټوله کې که تاسو د هپ درد لري اندیشه نه مکو، خپل ډاکټر ته مراجعه وکړه. تاسو ډاکټر بس تاسو د ایکس ری یا MRI په بنس تاسو ته سم درملنه توصیه کړي او د هغې نه مو به تاسو ته نورې لارښوونې درکړي. که تاسو د هپ درد یا هپ آرترایت په اړه کومه پوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ له موږ سره د لاندې ښودل شوي شمیرې له لارې اړیکې ونیسئ. مننه.